خلکو په دې پیته کې د سازیانو اشتراک څه په دا رنګ لدی په رباب باندې ظفر او باجنواز انور خان او په دوکړه باندې یو میناز او ماهر کلاړي صابر حسین اواز د سید عارف ددنه به تاسو ښکلې بدله اورئ او سره سره د دې د دوکانونو پتې هم یادې لرئ په ملکنډ ایجنسۍ کې درګۍ بازار نه په قبله منظري بابا روډ باندې د وحید ګل شباب دکان په منګوره کې په نوي روډ د رحمان ګل ولد خونه ګل دکان او په کراچۍ بنارس بس سټاپ کې د شهزاده دکان د دې دریو واړو دکانونو نه اخی خوندورې پټې ترلاسه کوي او ځان پې مشغول کوي دا د سید عارف او زمونږ روح شکینه چې خبر شي پالات یو کیسه درته کوم حقیقت داسې وایي چې په سوات کې و یو ځوان نامه به یادېده د عمر خان د پلار نوم یې درخان به یادېدلو نور پښتون د پښتون کار به کولو او په سوات کې دشمن ډېره پخوانه او سراسر بشي خبر لدی بیان يا قربان دشمنان ورنسیوا او پتاکات کی تنگول بے اڑو رزی پملات کے او دومر پلار شو پاد خوږو دوستانو اوس په وړاندې کیسه واورئ سامعانو پلار مړ شو مرخان شولو یوازې دشمنانو پې شروع کړل ناسازې او عمر خان شو د دشمن د لاسه تنګ او کړه شوري پې ظلمونه رنګ په رنګ زړه کې وکړلو په داسې رنګ سوچ او اوس به وکړم د دې وطن کوچ
او خپلې ښځې ته ویل په دا شانو نور مې نه کېږي په دې وطن ګزرانو اجازت واغسته د خپلې موره او د وطن را روان شولو بلپور او مرخان چې را روان شو زما رورا او اوس په وړاندې د الله کارونه ګوره الګرز چې دربات ته شو رسانو او په یو سرای کې زما روره شو مقام یو شپه یې په دې سرای کې کړله تېره ځان خبر کا د کیسې د زر او زیره د سیمټو په پکټرای کې شنو کار او سامیان اوس په حال بشي خبر او په پکټرای کې د کولو کاروبار او درې کلونه پورا تیر کړل پشمار خان بابا کی دلیگل خطونا پلی مور باور کول دتا جوابونا او یادی عمر خطولی گکورتا الاحوال داسی ویخ پلی مورتا او برخان خط کی لکلیو پداشانو او زما زده پا بچو پسے پریشانو ایک پل بچرا تراواسو پا تلوارو او پسیشن کے بے قوم انتظارو کتواخ لور نمور دی درباد او استنا چیتی نجور شی نور پساد او دا خچی شمیلاو دو مرمورتا دا سیویل دی خز خفین گورتا او دو مرد خزین متاج بی بینو یخا خیستا ورنگ سرو گلابی عمر حال منتا یو خطر آلی گلنو پدا قسم دا بیان پکی لکھالے خان وای تاج بی بی دی دل تراشه او زما موری تی خوخدا سلاشه حیدرآباد کی بوی ما سر خوشالا او دا لیکلو چې خبر میکړي د حاله او تاج بی بی چې واورېده دغه ګفتار
او خپلې خواښې ته ویلې په جار عمر څه چې دې لیکلي زه منمه او ټکټ اخله خپلې خواښې چې ورځم او پلار به عمره سره ځي تر حیدرآباده دا خبره ته زما ولره یاده مور یې واستایه ښځې عمر خان ته بچیه غوږ دې ښه کړي د بیان ته تاج بیبي دویمه زه درېیمې پلار حیدرآباد ته به درځو واوره ګفتار د خیبر ګاډي باخلو ټکټونه پرسن د ځان خبر که د مضمون او په پلان کې تاریخ به ګاډي نه کوزېږو او تای سره به په سټیشن کې میلاوېږو دا خط چې عمر خان ته شو میلا دا خط بیا په خپله که پړاو عمر خان په دې خبره شه خوشحاله ویل چې رابه شي هغه حسن جماله او دې خو پرېږده حیدرآباد کې چې اوسېږي او اوس په وړاندې کې سبا ورځ چې څه کېږي تاج بیبي اخیسته مور نه اجازت خپل خپلوان ورله هم ورکړه رخصت دیدن مې وکړه خپلې مورې نو الله خبر دی چې به بیا کله راځم مور تاج بیبي ته په ژړا شوه ژړا دې بس که زما زړه کوي دردونه مور په سرو سترګو ژړېږي زړه یې نړېږي تاج بیبي چې تېنه ځینه مور ژړا کې داسې وایي خیر شه دربه په عمر خان باندې مې وایه سلامونه وي چې حیدرآباد ته څه وخت ورشي مونږ ته راواستو په دلو دلو خطونه تاج بیبي ویلې ډېره ښه ده که نه تاسو دعا کوئ چې په خیر ور ورسمئ تاج بیبي زړه کې داسې وایي چې د ښایسته جانان به وکړم دیدنونه تاج بیبي زړه کې داسې وایي د حیدرآباد د ښار به وکړم سیلونه څوک د نصیب خبر نه وي چې خپل قسمت به مې په کوم طرف وړي نه
بیبي وې خپلې مورې رخصت خوراکه چې زه بل وطن ته ځم مورې رخصت په مینه ورکو که ورکو دا تاج بیبي ترې را روانه شوه مینه تاج بیبي چې شوه د سواته را روانه یوې پلارې دویمې خواښې علیشانه او لنډه دا چې پېښور ته شو رسانه او دغه ټیم 8 بجې ماسخوتن خیبر میل ګاډي کې کېناسته درېواړه تاج بیبي به خاندېدله استه غاړه یې را روان شو ګاډه زی کوي رفتار یې اوس کارونه وړاندې ګوره د غفار یسی در پتاج بیبي شوه را روانه یا خدای دې خیر کړي ورته پیښه نشي ګرانه یا پلار ناستو د سړو سره ډبا کې خیر سے دربا یا برابر دی پویوما په معنا کې یا تاج بیبي د ښځو سیټ کې په ارامه یا خواښې ناسته ورسره واوره کلامه یا چې په کوم سټیشن به ګاډی ودرېدلو یا تاج بیبي ته دغه پلار مطلو راتللو او تاج بیبي ته به چې وړو ساتوامه یا د سړو ډبې ته لاړ به په ارامه یا دغه پلار شونډو د سیټ د پاسه یا سراسر دی خبرون د دغې باسه یا پلار پیدا چې ودوي په سیټ باندې یا هغه کېږي چې الله پاک څو کاندي یا نیمه شپه ده 2 بجې د سامیانو او په سکر کې ګاډی ودرېده یارانو بلی خزی پکی ہوئی درباد دے اور کدری کالا تیر کڑی ماتا یاد دے اولن سبا پکڑا چاہے کی زو سے گم او ادرباد نتی جنئی زہیرانے گم نن سبا پکڑا چاہے کی دوسی گما او ادرباد نپی جنئی دہرانی گم تاج بیبي او خواخي کوزې شولې دواړه او کنارې ته ودرېدلې په یو غاړه
امید پاتې شو سکار کې او هغه وشي چې سن راځي نظر کې او تاج دې بچو قتل غیر چا تیرا او پلاری ونلید خپا شوله دا ډېره د دې فرمایش عاید ګل خونګل او شهزاده کړلی تاج بیبي پلار مې څه چلو یا خدایه او داسې چاره راته پېښه شوه بې ځایه خواښې عمده یارې شوله سرګردانه او رپېدل رنګ زړو د خفګانه او د سټیشن کې ولاړې و دوه سندیانه او تاج بیبي ورنه بیا وکړلو پرسانو دې سندیانو جواب ورکړه داسې زاره دا خونه د حیدرآباد دا د سکار او دا وخت کې په دې دواړو راغله یاره او ویل دا سره سره وشو پاکه دره تاج بیبي بیا د سندیانو نه تپوس او موله شپې له ځای په کار د روڼو اوس درې څلور ګنچې چې تېرې کړو په ارام زما روڼو تاسو اورئ دا کلام دا خبره چې سندیانو واورېدله او په زړه کې ورته غله شو زما ګله دې سندیانو ورته وې زمون خورې او په دې نیمه شپه به ځای چرته کې ګورې را زمون ستا شپه وکړه په کلارې او بیا سباله به ورځئ په خپله لارې لنډه دا چې تاج بیبي او خواښې دواړه دوه سندیان شو را روان شو څلور واړه خدای دې خیر کړي د سندیانو سره درومې او په قسمت چې شتې لیکیا به مومې یو ټیکسي کې شو سواره واړه مضمونه دا دې ورا په ښکارېږي د پښتون دا دې ور نور پښتون ځان کړه خبره او د سټیشن نه را روان شو برابر فرمایي
فرمایشي خونګل وحیدګل او شاهزاده کوي د دکانونو پتې ګورئ مه هېروئ سیداره په خوندوره قیصه راغستې ده ملکنډ ایجنسۍ کې درګۍ بازار نه په قبله منظري بابا په روډ د وحیدګل دکان او منګوره کې په نوي روډ د رحمان ګل ول د خونګل دکان او په کراچۍ کې بنارس بس سټاپ د شاهزاده دکان ښې پټوالی او مشغول شو یا قربان شما رستو کا تششا کچډریوارا او دا خزي ولیدلې برابر او ډریور خو پیژندې چې پښتنې دي او پیښور نه څوک راغلي مېلمنې دي دې سندانو سره ولیدي حیران شو او په پښتو ژبه کې دی ورته ګویان شو بیا تپوس ورنه وکړو د حالاتو ورته وویل چې دا څه دي واقعات ورته کیسه وکړه د سره ډریور پوه شو چې دوکه د سره سره ډریور پوه شو چې دوکه کوي سنجانو او په څه چلت کالي اخلي ظالمانو او په سکر کې د ګلزار نوم یو کلی او زما وروره ډېرو خلکو دې لیدلی په سکر کې د ګلزار نوم یو کلی او زما وروره ډېرو خلکو دې لیدلی کلی ته دا ګاډی شو رسانو او د یو کور په خوا کې ودرېد په خشان دغې کور ته دا سنجان شو ور دننه سامیان ځان خبر کوي د ګفتانه او تاج دې خواښې هم په دغه کور او ور دننه شوې خبر شه په مسکوره کیسټو د پاره زموږ دکان ته راشي زموږ پته ده پیر زمان شاه میوزیک سنټر دکان نمبر 2 مسلم آباد لانډي نمبر 2 کراچي
محترمو اوریدونکو په دې پیته کې د سازیانو اشتراک څه په دا رنګ لدی په رباب باندې ظفر او باجنواز انور خان او په دوکړه باندې یو مایناز او ماهر کلاړي صابر حسین اواز د سید عارف ددنه به تاسو ښکلې بدله اورئ او سره سره د دې د دوکانونو پتې هم یادې لرئ په ملکنډ ایجنسۍ کې درګۍ بازار نه په قبله منظري بابا روډ باندې د وحید ګل شباب دکان په منګوره کې په نوي روډ د رحمان ګل ولد خونه ګل دکان او په کراچۍ بنارس بس سټاپ کې د شهزاده دکان د دې دریو واړو دکانونو نه اخی خوندورې پټې ترلاسه کوي او ځان پې مشغول کوي دا د سید عارف او زمونږ روح شکینه چې خبر شي پالات یو کیسه درته کوم حقیقت داسې وایي چې په سوات کې و یو ځوان نامه به یادېده د عمر خان د پلار نوم یې درخان به یادېدلو نور پښتون د پښتون کار به کولو او په سوات کې دشمن ډېره پخوانه او سراسر بشي خبر لدی بیان يا قربان دشمنان والنسيوة وبطاقات كيا تنگول بے اڑو رزی پملات کے او دومر پلار شو پاد پگو دوستانو اوس پوڑان دی کسا وری سامیانو لار مرشو مرخان شنو یوازی دشمنانو پشورو کل ناسازه او مرخان شد دشمن دلا ستنگ او کرشوری پی ظلمنا رنگ پرنگ زکی اکلو پدا سے رنگ سوچو او اس باوکرم ددی وطن کوچو
او خپلې ښځې ته ویل په دا شانو نور مې نه کېږي په دې وطن ګزرانو اجازه دې واخیسته د خپلې موره او د وطن را روان شولو بلفور او مرخان چې را روان شو زما رورا او اوس په وړاندې د الله کارونه ګوره الګرز چې دربات ته شو رسانو او په یو سرای کې زما روره شو مقام یو شپه یې په دې سرای کې کړله تېره ځان خبر کا د کیسې د زر او زیره د سیمټو په پکټرای کې شنو کار او سامیان اوس په حال بشي خبر او په پکټرای کې د کولو کاروبار او درې کلونه پورا تیر کړل پشمار عمر خان بابا کی دلیگل خطونا خپل مور باور کول دته جوابونه او یادی عمر خطولی گکورتا الاحوال داسې وې خپل مور ته او برخان خط کې لیکلي و په دا شانو او زما زړه دی په بچو پسې پریشانو خپل بچ راته راواستو په تلوار او په سټیشن کې به کوم انتظار کټواخ لور مور دې درباد او وسنا چې تنه جوړ شي نور فساد او دا خط چې شملاو د عمر مورتا دا سی ویل دې خپل ګورتا او د عمر د ښځې نوم تاج بي نو یخه ښایسته ورنګ سرو ګلابي عمر خان مونږ ته یو خط رالیږلی نو په دا قسم د بیان پکې لیکلی عمر خان وای تاج بیبي دې دلته راشي او زما مور یې ترې خوښه دا څلاشي حیدرآباد کې به ما سره خوشاله او دا لیکلو چې خبر مې کړې د حاله او تاج بیبي چې واورېده دغه ګفتار
او خپل خواخې ته ویلې په جار عمر څه چې دې لیکلي سي منامه او ټیکټ اخلا خپلې خواخې چې ورځم او پلار به مړه سره ځي تر حیدرآباده دا خبره ته زما ولره یاده مورې واستایه ښځې عمر خان ته بچی غوږ دی خوږ دی د بیان ته تاج بیبي دویمه زه درېیمې پلار حیدرآباد ته به درځو واوره ګفتار د خیبر ګاډي باخلو ټکټونه پرسن د ځان خبر که د مضمون او په پلان کې تاریخ به ګاډي نه کوزېږو او تای سره به په سټیشن کې میلاوېږو دا خط چې عمر خان ته شو میلا دا خط بیا په خپله که پړاو عمر خان په دې خبره شه خوشحاله ویل چې رابه شي هغه حسن جماله او دې خو پرېږده حیدرآباد کې چې اوسېږي او اوس په وړاندې کې سبا ورځ چې څه کېږي تاج بیبي اخیسته مور نه اجازت خپل خپلوان ورله هم ورکړه رخصت دیدن مې وکړه خپلې مورې نو الله خبر دی چې به بیا کله راځم مور تاج بیبي ته په ژړا شوه ژړا دې بس که زما زړه کوي دردونه مور په سرو سترګو ژړېږي زړه یې نړېږي تاج بیبي چې تېنه ځینه مور ژړا کې داسې وایي خیر شه دربه په عمر خان باندې مې وایه سلامونه وي چې حیدرآباد ته څه وخت ورشې مونږ ته راواستو په دلو دلو خطونه تاج بیبي ویلې ډېره ښه ده که نه تاسو دعا کوئ چې په خیر ور ورسم تاج بیبي زړه کې داسې وایي چې د ښایسته جانان به وکړم دیدنونه تاج بیبي زړه کې داسې وایي د حیدرآباد د ښار به وکړم سیلونه څوک د نصیبه خبر نه وي چې خپل قسمت به مې په کوم طرف وړي نه
بیبي وې خپلې مورې رخصت خوراکه چې زه بل وطن ته ځم مورې رخصت په مینه ورکو که ورکو دا تاج بیبي ترې را روانه شوه مینه تاج بیبي چې شوه د سواته را روانه یوې پلارې دویمې خواښې علیشانه او لنډه دا چې پېښور ته شو رسانه او دغه ټیم 8 بجې ماسخوتن خیبر میل ګاډي کې کېناست درېواړه تاج بیبي به خاندېدله اسکه غاړه یې را روان شو ګاډه زی کوي رفتار یې اوس کارونه وړاندې ګوره د غفار یې سیدر په تاج بیبي شوه را روانه یا خدای دې خیر کې ورته پیښه نشي ګرانه یا پلار ناستو د سړو سره ډبه کې خیر سیداره په یا برابر دی پویوما په معنه کې یا تاج بیبي د ښځو سیټ کې په ارامه یا خواښې نسته ورسره واوره کلامه یا چې په کوم سټیشن به ګاډی ودرېدلو یا تاج بیبي ته دغه پلار مطلو راتللو او تاج بیبي ته به چې وړو ساتوامه یا د سړو ډبې ته لاړ به په ارامه یا دغه پلار شو د سیټ د پاسه یا سراسر دی خبرون دا دغه باسه یا پلار پیدا چې ودوي په سیټ باندې یا هغه کېږي چې الله پاک سوکان دي یا نیمه شپه ده 2 بجې د سامیانو او په سکر کې ګاډی ودرېده یارانو بلی خزی پکی ہوئی درباد دے اور کدری کالا تیر کڑی ماتا یاد دے اولن سبا پکڑا چاہے کی زہو سے گما او ادرباد نپی جنئی زہیرانے گم نن سبا پکڑا چاہے کی دوسی گما او ادرباد نپی جنئی زہیرانے گم تاج بیبي او خواښې کوزې شولې دواړه او کنارې ته ودرېدلې په یو غاړه
کار کی او هغه وشي چې سنراز نظر کې او تاج دې بچو قتل غیر چا تیرا او پلاری ونلی خپا شوله دا ډیره دې فرمایش عید ګل خونه ګل او شهزاده کړل تاج دې پلار مې څه چلو یا خدایا او داسې چاره راته پېښه شوه بې ځایه خواښې هم دا یارې شوله سرګردانه او رپېدل رنګ زړو د خفګانه او دې سټیشن کې ولاړې و دوه سندیانه او تاج بي ورنه بیا وکړلو پرسانو دې سندیانو جواب ورکړه داسې زاره دا خونه د حیدرآباد دا د سکار او دا وخت کې په دې دواړو راغله یاره او ویل دا سره سره وشو پاکه دره تاج بي بیا د سندیانو نه تپوس او مولا شپې له ځای په کار د روڼو اوس درې څلور ګنټې چې تېرې کړو په ارام زما وروڼو تاسو اورئ دا کلام دا خبره چې سندیانو واورېدله او پټ په زړه کې ورته غله شو زما ګله دې سندیانو ورته وې زمون خورې او په دې نیمه شپه به ځای چرته کې ګورې را زمون ستا شپه وکړه په کلارې او بیا سباله به ورځئ په خپله لارې لنډه دا چې تاج بي او خواښې دواړه دوه سندان شو را روان شو څلور واړه خدای دې خیر کړي د سندانو سره درومې او په قسمت چې شتې لیک بیا به مومې یو ټیکسي کې شو سوار واړه مضمونه دا دې ورا په خارېږي د پښتون دا دې ور نور پښتون ځان کړه خبره او د سټیشن را روان شو برابر
فرمایش خونګل وحیدګل او شاهزاده کوي د دکانونو پته ګورې مه هېروئ سیداره په خوندوره کیسه راغستې ده ملکنډ ایجنسۍ کې درګۍ بازار نه په قبله منظري بابا په روډ د وحیدګل دکان او منګوره کې په نوي روډ د رحمان ګل ول د خونګل دکان او په کراچۍ کې بنارس بس سټاپ د شاهزاده دکان ښې پټوالی او مشغول شو رستو کا تششاک چډریوارا او دا خزي ولیدلې برابر او ډریور خو پیژندې چې پښتنې دي او پیښور نه څوک راغلي مېلمنې دي سندانو سره ولیدي حیران شو او په پښتو ژبه کې دی ورته ګویان شو بیا تپوس ورنه وکړو د حالاتو ورته وویل چې داسې دي واقعات ورته کیسه وکړه د سره ډریور پوه شو چې دوکه د سره ډریور پوه شو چې دوکه کوي سنجانو او په څه چلت کالي اخلي ظالمانو او په سکر کې د ګلزار نوم یو کلی او زما روره ډېرو خلکو دې لیدلی په سکر کې د ګلزار نوم یو کلی او زما روره ډېرو خلکو دې لیدلی دا گاڑی شو رسانو او دیو کور په خوا کې ودرېد په خشان دغه کور ته دا سنجان شو وردنه دننه سامیان ځان خبر کړي د گفتانه او تاج دې خواخې هم په دغه کور او ور دننه شوې خبر شه په مسکور